رحمت الله نبیل د طالب بندیانو په اړه د لوی جرګې راغوښتلو اصلي حقایق رسوا کړل. د چې رحمت الله نبیل په دې اړه څه ویلي دي، هیله د مطلب تر پایه را سره وګورئ. درنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو بخیر. تیرو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل د یو شمېر طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د حکومت لخوا د لوی جرګې راغوښتل د وخت ضایع بللې ده. نوموړي پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي، اوس چې حکومت د 400 زنداني ترهګرو د خوشي کولو مسله لوی جرګې ته وړاندې کړي، دا به په افغانستان په څیر په بېوزله هیواد کې یوازې بېځایه لګښت او د امنیتي ځواکونو له وینو سره تر چل او نیرنګ پرته بله معنا ونه لري. همدارنګه د دې چلونو پایله به د امنیتي ځواکونو مرال د دښمن پر وړاندې ټیټ کړي، ځکه هغوی نه پوهیږي چې د هیواد سیاستوال به د دوی په مرګ او ژوند نورې کومې معاملې وکړي. نبیل وړاندې لیکلي، له دې ټولو سره د افغانستان خلک پوهیږي چې حکومت به تر دغې مشورتي لوی جرګې وروسته دا 400 زندانیان هم خوشي کړي او مسؤلیت به د جرګې په نوم د افغانستان پر خلکو اچوي او ګټه به ترې په ارګ کې ناست څو سیاستوال د واک او څوکۍ د بقا لپاره واخلي. نبیل ویلي، دا باید هیره نه کړو چې افغانستان ته د رښتینې سولې راوستل په نیک نیت، شفاف او ټول شموله مدیریت او د باور فضا جوړولو پورې تړلې، نه په ساختګي او حکومتي جرګو پورې چې لویه برخه غړي یې د حکومت ماشخواره وي. حکومت د سولې او د خلکو د برخلیک په اړه رښتینی نیت لرئ، نو د مشورتي یعنې حکومتي جرګې پر ځای به یې داسې ټولپوښتنه کړې وه چې د هیواد هیڅ برخه ترې محرومه نه وای، او که دې په ټولپوښتنه کې خلکو د ولسمشر ګوښه کېدل غوښتي وای، نو په ورین تندي باید منل شوي وای. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ.